سندرغاړي نغمې د زلزلې ځپلو افغانانو پر حال وژړل. د افغانستان وتلي سندرغاړي ښاپیرۍ نغمې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره د مرستو غږ وکړ. میرمن نغمې د جون په 26مه په خپل فیسبوک پاڼه کې په یوې خپره شوي ویډیو کې وایي چې تر خپل وس یې له زلزلې ځپلو سره مرسته کړې ده. هغه وایي چې د زلزلې د قربانیانو د تصویرونو په لیدو یې ډیره خواشینه شوې ده او له همدې خبرې سره په ژړا شي او وایي دې حالت دومره دردولی چې نه یې شي بیانولی. هغه له ټولو افغانانو او نورو څخه غواړي چې د قربانیانو د کورنیو لاس ونیسي. ښاپیرۍ نغمه وایي راځئ چې ویر او ماتم یوې خواته پرېږدو او د خپلو هیوادوالو او غمځپلو سره مرسته وکړو ځکه دا وخت د مرستې دی او د یو د بل په درد وخورو. که کم کومک او مرسته هم وي د دوی په درد خوري. د تیرې چهارشنبې په شپه په افغانستان کې زلزله وشوه چې په پکتیا او خوست کې ډیر مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت وایي چې په دغه زلزله کې څه باندې 650 کسان به شوي او سلګونه نور ژوبل شوي دي. همداراز سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. په خیریه ټولنو سربیره په بهر کې یو شمېر میشتو افغانانو هم د زلزلې له قربانیانو سره د مرستو ټولول پیل کړی دی چې تر دې دمه سلګونه زره ډالر ټول شوي دي. دوستانو دا و د دې مهال تازه او لنډ راپور چې د میرمن نغمې په اړه و. د نورو داسې تازه او مهمو ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.